راشه ما سره سپېرې دوکان ته راشو السلام علیکم کاکا دغه جاب لیلاکه رسول الله جاب لیلاکه تاسو خو پیسې نه دا غله کړې غله هغه سړي فکر نه ما ته راواخیستې زه د لالا د باندې خبروم لالا سهیل کیک راکړه چېرته دی زه ورته ګورم هلته سهیله تا رښتیا کیک غلا کړی وروره دا کیک د بل چا حق دی دا مونږ تاسو باید ونه خورو ګناه ده دی الله تعالی مونږ تاسو ویني ځه چې زه دا کیک ورکړم سلام علیکم کاکا دی ما ورور درنه غلا کړي ول دا حرام دی حرام غلط کار ده آفرین بچی دا کار نور مه کوه دا کار نه ښه اوس چا چې دا اخله مه دا یو بل شی هم سره واخله دا ژاولې نور غلا ساتي ونه کړې دا هم سره واخله دا تحفه دې درته جایزه ښه دا غلا ساتي مه کوه پرې ښه هر کله چې ماشوم د غلا په معنا نه پوهیږي او له امله په خپل سر د نورو شیان پټوي یا پرته له لګښت یو څه پورته کوي او خپل ملکیت یې ګڼي دا ټولې چارې غلا بلل کېږي کولی شو ووایو چې ډیری خلک دا وړې غلاوې کړي او له پامه یې غورځوي دا چې انسان باورونه په ماشومتوب کې وده کوي وروسته په کړنو اوړي نو ډیری غله له ماشومتوبه همداسې روزل شوي او وروسته ترې لوی او خطرناک غله جوړ شوي دي په کورنیو کې د مور پلار مشرانو په ښوونځي کې استادانو ته مو پیغام دا ده چې د ماشومانو دا حالات کنټرول او مهار کړي چې بیا به په دوی او ټولنې منفي اغېزه ولري